صلات تسبیح په باره کې ډیر کسان تپوس کوي دا ډیر قیمتي مونځ دی نو په اخره عشره کې هره شپه کوئ هره شپه نبی علیه السلام خپل تره ته ورکړی و په وظیفه کې وی الله به دې مخکني او وروستني او غټ او لوی او پټ او ښکاره ټول ګناهونه به دې وی الله معاف کړي نبی علیه السلام ورته ښودلی و نو صلات تسبیح دا زنانه ورته اوږد مونځ وایي او نوم صلات تسبیح دی نو دام په اخره عشره کې هر شپه کوئ که لیلة القدر او تا پکې دغه مونځ کړی دا یاد ساتئ ما پې تجربه کړې ده چې چاته څه مشکل وي که نه او دې صلات تسبیح وکړي بیا دعا وغواړي که دا مشکل حل نشه که نه او د ونه لیدل نو زه به جرم ورکړم هر شپه صلات تسبیح کوئ ماسخوتن ودرېږئ وایي که دا لیلة القدر یو زما پکې صلات تسبیح راشي او د هغې اسانه طریقه دا ده خلک اکثر طریقه باندې لږ ورته مشکلات اسانه طریقه دا ده چې د څلورو رکاتو نفلو نیت په وته که صلات تسبیح وایي څلور رکاته صلات تسبیح مونږ ادا کوم په دې حاضر وخت الله اکبر څلورو رکاتو نیت دې وتړو چې څلور رکاتو نیت ته وتړو نو سبحانک اللهم وبحمدک دا به شروع کې که نه چې ولا اله غیرک ووایي نو 15 پیری به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پاپه له ورپسې نه ځي لا حول ولا قوة الا بالله دا به پکې نه وي 15 پیری به ووایي بیا به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا به الحمد ووایي بیا به صورت ووایي چې قرات مکمل کې نو رکوع ته به لا نه ځي دغه ټیم کې به 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 پیري دي چې رکوع له ورللې سبحان ربي العظیم دي 3 پیري وي نو بیا روچتېږه لامو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر رکوع کې دې 10 پیري وي چې سمع الله لمن حمده دې ووي نو بیا 10 پیري ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به کته سجدې له لاړ شي چې 3 پیري سبحان ربي الاعلى ووایي نو بیا 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اولی سجدې نه راپاڅېدلې منځ کې کېناستلې 2 سجدو منځ کې جلسه کوي په دغې کې به هم 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې بلې سجدې له لاړ شي 3 پیري سبحان ربي الاعلى ووایي بیا به 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا په یو رکعت کې 100 پیرې شول 75 د ولا اله غیرک نه دې وروستو 15 پیرې ویلو په قرات پسې 10 په رکوع کې 10 سمع الله لمن حمده پسې 10 په اوله سجده کې 10 په منځ کې جلسه کې 10 په دویمه سجده کې 10 75 پیرې به دا راځي په یو رکعت اوس چې دویم رکعت ته ودرېدې هلته خو سبحان نشته دا خو په اول رکعت کې وه نو ډایرکټ به وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری بیا به بسم الله وایي الحمد به شروع چې قرات ختم کې بیا 10 پیری بیا د قزور ترتیب چې 2 رکعات پوره کې په قاعده کې نو په قاعده کې ګورې دا نشته دی خان 2 رکعات باندې چې سړی کومه لنډه قاعده چې د هغې نه 3 رکعات ته ودرېدې نو بیا خو سبحان نشته نو بیا به ډایرکټ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو د رکعت په شروع کې 15 پیرې دی او بیا 10 پیرې دی نو دا 75 پیرې په یو رکعت کې رالل نو دې ته صلات تسبیح وایي په دې الله ټول ګناهونه معاف کوي او دې باندې مشرانو تجربه کړې د ډېر خیرونه او برکات دي نو چې دا رانه پوت نشي